د موبایل هاټسپاټ د کمپیوټر سره وصل کړو، یعنی د موبایل څخه د موبایل د لارې څنګه موږ کولی شو چې کمپیوټر ته انټرنیټ ورکړو، انټرنیټ انتقال کړو کمپیوټر ته. سمه ده. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ او انګلیسي ورسره هم زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. نور به د کمپیوټر د سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. نوټیفیکیشن ساحې ته به راشي، دې نه بعد به ته په نیټورک باندې به رایټ کلیک ووهې. کله چې رایټ کلیک ووهه، دلته به ته خپل د موبایل هاټسپاټ به آن کړې. کله چې آن کړ، دې نه بعد به ته په وائی فای باندې رایټ کلیک ووهې. دغه موږ سره وائی فای راوړو، افغان ورډ ایجوکیشن. سمه ده. په دې به رایټ کلیک ووهې. زه غواړم چې اوس د وائی فای سره وصل شم. سمه ده. کنیکټ ووهې. دلته به ته پاسورډ ورته ورکړې. پاسورډ ورکومه او دې نه پاسورډ نه بعد به ته نیکسټ ووهې. نیکسټ نه بعد به یس ووهې. Do you want to always your PC to be discovered by other PC? یس اوکې به ووهې. دې نه بعد موږ سره دا کنیکټ شو. په دغه اسانۍ موږ کولی شو خپل د موبایل وائی فای د کمپیوټر سره وصل. که چیرې کومه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان، ښه ورځ ولرئ.